قدرمنو سلامونه او احترامات افسر افغان یم او په پورن ډیری کې دا مهال ناست یم د یو کاکا ګل سره. نن درته په سټیزن جرنالیزم کې د انګر ژوند جواک د هغه دوکان د هغه هلې ځلې دلته مخامخ موږ ته ښکاري سندانه. د سندان باره کې د پښتو یو مشهوره ټپه ده چې په یارانه کې زړه سندان کا پکې پیښیږي د پلکونو ګزارونه. د دې تر څنګه ډېر چاپېره د تاسو کتلی شئ دا لور دی، لور دې ته لور وایي او وایي چې دا غنې غنې باڼه لور روزي دی پورې را پورې مې د زړه کجینۍ سیال صاحب وایي نو دا هغه لور دی. او دلته زه به خپل کیمرامین ته خواست کوم یا خدای پاکه دا انګیټۍ ده، په دې انګیټۍ کې دلته سکاره وي او په دې قاشوغه غوندېره په دې ورته دا سکاره ور اچوي. دلته یو بل پروسس کېږي یو عملي راځه د زړه سره او هغه ښه مخکې به دلته داسې څه هینډل غوندې تاوېده خو اوس دیو دا دی ګورئ جي نو په دې باندې هلته ورشه هغه دغه ته اوس ونیسه د انګیټۍ کې اوس دا اور روان دی بلیږي او دلته پکې دیو دغه امبوران ورسره هم پراته دي په خوا کې. بس کاکا جي وشوښه کاکا ګله دا راته ووایه چې ستا نوم څه دی؟ زما نوم سخت الرحمن. سخت الرحمن کاکا؟ سخي الرحمن کاکا. نو د څو مودې راسې ته دا انګیري دی؟ 17 کاله کېږي. پخوا به دلته په دې دوکان باندې ګڼه وه، خلک به راتله، چا به دانې راوړی او پوره ګپ شپ. اوس داسې یوازې ناسې دا رواج په ختمېدو دی که څنګه؟ نو دا به څه کېږي کاکا ګله؟ د دې نقصانات څه دي چې دا رواج ختم شي؟ نو څه دي خیال دی؟ لکه پخوا به خلکو به دغه لور باندې واخرې بل پشکالي به یې کول، بیا به پالې تېره کېدې، بیا به نوې به یې کولې. نو د خلکو صحتونه به ورسره ښه کارونه به ښه. اوس ټکټرې رالې، سهولیات راغله، نو څه اثر به راځي د خلکو په صحت؟ چې دا به ورو ورو ختمېږي او د خلکو د کمزورۍ په وجه باندې دا شی ختمېږي لکه خلکو په کمزورۍ باندې هسې نه ختمېږي. یعنې د دې سره به زمونږ صحتونه وجودونه ښه هغه د صحت فزیکل اکسرسایز چې څه ته وایي هغه به کېده څه به کېده. او تا له اوس هم خلک هغه دانې مانې راوړي که څه یي د دې؟ ما له خو یاره 90 روپۍ راکوي درته 90 پخوا به په درمندونو باندې به هغه دانې تاسو نو اوس 90 روپۍ خلک راکوي. او دې کاکا ګل څه شی راوړی دی؟ راشد کاکا څه دې راوړي دی کاکا؟ سوان دی. دا دې تیره کو ته خپل هم انګرې پورې دوکان دی. نو څنګه د انګرې کار نن سبا څنګه روان دی؟ اوس چې دا وایرس مایرس راغلی نو دې ستاسو کار خو نه دی ودرولی؟ 4 میاشتې تاسو هم هسې ناست وئ. ښه نو په هغه منځ کې به دې بیا څه کول کاکا ګله؟ ښه لاسونه دې تور شوي دي په سکرو باندې که نه؟ ښه دوکان دې کوو. نو تاسو خوشحاله یې په دې خپل کار کې؟ ښه صحت هم برابر دی، کار هم کېږي. قدرمنو د دې ځای یو ځایي جرنالیست توفیل ملګری را سره ولاړ دی. توفیل جانه دې خوا راشه دا راته ووایه چې ته ځوان یې دلته دا کارونه کېږي د دې خپل یو کلچر دی یو لایف سټایل دی خو دا څیزونه ورو ورو د من وځي روان دي. نو د دې زیان یا تاوان د دې ټولنې د خلکو دپاره څه کېدی شي ستا په خیال؟ نو موږ کومه خبره چې تاسو وکړه بنیادي خبره چې خپل کلتور هم زموږ نه شاته پاتې شو، کوم چې پخواني روایات وو د هغې زیان دا زموږ د ټولو د شریکې زیان دی. اولنۍ خبره دا ده. بله خبره موږ که وګورو هغه اساني راځي، خلک د اسانۍ طرف ته منډه کوي، د هغې دپاره کوشش کوي، د هغې دپاره هڅه کوي. نو هغه زاړه کوم خپل چې کوم روایت دي نو هغه ورو شاته کېږي، هغه د خپلو لاندې کېږي. نو دا ډېره غلطه خبره هم ده او د عام او د ولس زیان. صحیح. قدرمنو څنګه چې تاسو اورېدلی دی وایي چې 100 ګزاره د زرګر او 1 ګزار د آهنګر. نو دا چې کوم دی نو په دې ماتوړګي باندې په دې سندان ګزارونه کېږي. د آهنګر ګزار ځکه وایي چې 1 ګزار په دې کې زور ډېر زیات دي. زرګر چې که نه نو هغه یو پوکې غوندې ورکوي او په ډوکې څه ټکي باندې هغه سره ټکی هغه 100 ګزاره وایي. او د آهنګر دا ډوکې هم ماتوړګی او دا چې کوم دی دا بیا غټ ماتوړ دی. کله چې داسې غټه پاله یو زورور څیز یي که نه نو دا بیا په هغې باندې کړس ورکوي د سندان له. به هر حال دلته د سکرو بوجۍ هم پرته ده، دلته لرونه پراته دي، دلته هغه څمڅۍ پرته ده په کومې باندې چې سکاره وردنده کېږي، دغه امبورونه دي، خوا کې ورسره لرونه دي، دا یو پیپ تلی دی په دې باندې دا لوګی بهر وځي او دا هغه مشینري غوندېره چې ده د دې په زور باندې دا پوکې کېږي، دا سیستم رواني او هغه پکې څولي پراته دي. دا د دې خلکو ځایي کلتور دی
د دې سره خلک راشي دلته یو بل سره خبرې شریکې کړي، خپل د قام د کلي د ولس حال نه یو بل خبر کړي. او د دې خلکو د اتفاق او د اتحاد ځای به هم یا سکاوه وه یا به د انګر کاکا دوکانو او یا به دغسې بله یوه هټۍ وه. سټیزن جرنالیزم د پورن ډیری نه پای ته رسي. ښه دا چې کوم دی دا راشده راوله دې باندې لرونه تېره کېږي او لور چې تېره شي نو بیا دې خراب خبر کوي، خراب خاوده به دا سپارات چې دی د هغې نه پورې راپورې سړی وځي. افسر افغان ته اجازت راکوي. ښاد آباد او بریالي اوسئ.